صاحب د ورور ویل ستاسو ښځې لمسونه بندې کړي دي. وروره زه یوه موسه لرم، ته غواړې چې ښځه خور د ما سره په دې موسسې کې کار وکړي؟ اورې دا ورور هغه خو صحیح ده، هغه خو صحیح ده مولوي صاحب. نه نه وروره داسې زه نه موسسه ده. لرم، زه موسسه لرم جواز موسسه؟ هر څه ودرېږه ما سره سه. ته د ښځه یا خور رالېږې لور دې چې ما سره په دفتر کې کار وکړي. لاس کسه ځوانان هم ستا او تنخوا هم تر ټولو ښه تنخوا ورکوم، رالېږې دې موسسې ته. خو داسې خو نه ده که نه چې ته اوس مثال ونیسې ډایرکټ دا خبر داسې کش کې کاش نه وروره زه موسسه لرم، ما سره په دې موسسې کې 12 کسه مجردان هم ستا ځوانان دي. ته د خور او لور یا ښځه دې موسسې ته ما ته رالېږې که نه تنخوا هم تر ټولو ښه تنخوا ورکوم. او که خوښه ګوره که مې خوښه سوله عمر قد ښایست دی ما سره موسسه کار کې کنې نه پرېږدم. صحیح شو بېشکه. او که چېرته دا موسسه اوس دا 15 موسسې چې دا نه موسسې پرېږده ته خور رالېږې که نه چې درته بیخي کار بند خدای دې 100 وارې پې بند کړي رالېږې که نه. خو داسې خو نه که نه چې دا کار یې سره بند کړه ښه دا به څوک کوي دا کار من دې رالېږې ما سره کار ته که نه. ما ته جواب راکړه وروره، اخوا دخوا مه تېرېږه. دیموکراسي همسایه ته غواړې، حقوق پردۍ لور ته غواړې، په موسسه کې کار کول بل چا ته غواړې. لور دې رالېږې موسسې ته که یې نه رالېږې. مایک دې ولې بند کړه؟ لاړ وتښتېده. واټ از هیرډینګ